په مرو کې ول. او بیا دا علم شعلې چې وي له خراسان نه هند ته راکته سو، د پنشیر او د اندراب په لاره باندې، د بغلان په لاره باندې به هند ته چې راتله کابل هندو، نو له هنده به داسې پېښور ته او هند ته لاره وله. دغه د سالنګونو لاره هلته نه وله، دا خو نوې جوړه سوي داسې یو شپېته اویا کاله کېږي دا لاره. مخکې لاره هغه وه. نو دا د قافلو د علماو د تګ او د راتګ لارې په پنشیر و اندراب باندې وي. نو بیا به علما د خراسان نه چې راتلل هند ته، هند مرکز د علم وګرځېده او هند کې د علم شعلې بلې سولې. خو علم په یو حالت پاتې نه سو طالبانو. کله چې اسلام هند ته راغی او مسلمانان په هند کې آباد سول، نو تر ټولو نه لوی ښار د علم چې په علم آباد سو هغه ملتان و. اليوم فی پاکستان الغربیه، دا د پخواني هند برخه ده. نو ملتان د علم لوی مرکز وګرځېده، ځکه په هند کې د اسلام لوی مرکز ملتان و. نو ملتان کې ځکه چې بادشاهي دلته وه، د ټول هند قاعده دلته وه، عاصمه و پایتخت د هند ملتان وګرځېده. نو ملتان د علم مرکز وګرځېده. تر ډیره زمانه پورې په هند کې هغه ملتان د علم مرکز و. بیا چې کله د محمود غزنوي زمانه راغله رحمه الله، د محمود غزنوي په زمانه کې بیا تر هغه وخته پورې د لاهور مرکز د هند پایتخت وګرځېده. لاهور د محمود غزنوي په زمانه کې د هند مرکز لاهور و، ځکه دا کوم لوی اسلامي خلافت چې په وچه د هند پروت و، نو هلته قیادت او عاصمه و پایتخت چې هغه لاهور و. نو بیا لاهور چونکې د علم مرکز هلته علم ګرځېږي چې د خلکو اجتماع یو جي ته ډېره سي، نو لاهور د غزنوي خلافت دپاره د هند د وچې لوی مرکز وګرځېده. نو علما بیا د محمود غزنوي په خلافت کې سوونه کاله مرجع او مآب د علماو او د وفدونو د ارباب العلم والکمال من کل ناحیة من الشمال والجنوب، نو هغه لاهور و. بیا چې کله د غزنویانو خلافت ونړېده، د دې نه وروسته د علامه شهاب الدین غوري رحمه الله خلافت راغی. شهاب الدین غوري چې دا د موږ د غور و، دویم په وچه د ټوله وچه د هند باندې، پاکستان، بنګلادیش، هندوستان، افغانستان، دا ټول یوه بادشاهي وله، د غوریانو حکومت ورته ویلې. د دې پایتخت بیا دهلي وګرځېده. بیا د اسلامي حکومت په هند باندې پایتخت و قاعده و مرکز هغه دهلي ته منتقل سو. او بیا دهلی د اسلامي امت لوی پایتخت په وچه د هند کې دا وګرځېده. بیا مرجع او مآب د علماو دهلی وګرځېده، عین تر زمانې د بادشاهانو د تیموریانو مغولیانو بادشاهانو پورې، چې مغولي او تیموري حکومت نړېدلی، بیا انګلیسي استعمار راغلی ده. بیا تر هغه ورځې نه وروسته موږ مسلمانان ښه ورځ نه لرو. ای مسلمانان ټوټه ټوټه سوي دي. پاکستان بیل ده او بنګلادیش بیل ده، هند کې هېڅ اسلامي حکومت لا نشته ده، او افغانستان له انګلیسي استعمار نه وروسته تر ننه ورځه پورې کړېږي، په ډیورندونو باندې بدل سوي او را بدل سوي ده، د بدې ورځې سره مخ ده. نو دا بیا له دې نه وروسته چې دهلی په هند کې د علم مرکز وګرځېده، بیا دا علم له دهلي نه لکناو ته لاړه. د غوریانو خلافت نه شروع تر زمانې د بادشاهانو د تیموریانو پورې بیا لکنو ته لاړه. لکنو دا په هند کې یو له غټو ساحونه ده، مرکز جونپور نومیږي. نو هلته د علماو هغه لاړه، تمرکز لاړه. او لکنو کې الله پاک علما را پیدا کړل. په خپله لکنو جونپور کې ډېر علما پیدا سول، دا علم شعلې وغوړېدلې. په کلیو کې علما پیدا سول، مشهور مشهور کلي چې الله پاک په علم باندې آباد کړل. د لکنو خیرآباد ورته ویلې یو ځای، تاسې په دې کتابونو کې یوه شرحه لیدلې وي، خیرآبادي ورته وایي چې په څه شي باندې شرحه ده. او ګوپاموي ورته ویلې، که قاضي مو ویلي وي طالبانو بیا وایي قاضي ګوپامو داسې وایي، هغه حواشي کې حواشي د ګوپاموي. او بیا سنبهول په نامه باندې یو ځای او بلګرام په نامه بل ځای